په مینتوب کې بغاوت دومره آسان هم نه دی، یا به ټټر ورته وهې یا به ګریوان خلاصوي. خوند کا چې څومره ضد کولی شم ستا په وړاندې، خوند کا چې څومره ضد کولی شم ستا په وړاندې، او خوند کا چې څومره له سړې سینې مې سوای وخیږي. تندی ویم کوڅۍ وکوږم، کوڅۍ به وشي خو للای به خورې شي. برګای په لار طرف ړنګېږي، په بار طرف یې سرندې وایي ډیلینې. باید بیا مې هر پیغور منلی بې دلیله وای، کاش چې را سره دی بیا د بیرته راتګ هیله وای. موږ پکې ځانونه بیا یغي بغي کول چیرته، موږ پکې ځانونه بیا یغي بغي کول چیرته، دلته که د عشق د تقدس مقام ذلیله وه. ته به هرې خواهونه که یتیم کړمه، باید څوک ولرم چې غم ورسره نیم کړم. ډېر ټول روبر پښتون ولس ته خاص کر مسافر ملګرو ته سلام او مینه. امید دی چې ټول به راته ښه وایي او د صحت په کلو کې به وایي. ملګرو دا د پیل شوه ستاسو په وړاندې د ذریعات ادبي خپرونه. په دې خپرونه کې راسره د خوست سیمې داسې یو ځوان شاعر کوم چې د پښتو ژبې او ادب لپاره یې بلا کار کړی دی، ډېر ښه خیال او فکر لري. یقینا چې تاسې به یې په لیدو او د شاعرۍ په اورېدو سره بلا خوند واخلئ. نو رفیع الله حیران صاحب راسره مېلمه دی. حیران صاحب ډېر ښه شعر لیکي. حیران صاحب د ذریعات په دې خپل ادبي پروګرام کې درته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی کوو. ستړي مه شئ. ډېره مننه ذریعات صاحب، تا ته ستا د پاڼې ټولو لیدونکو ته، لرو برو پښتنو ته، افغان ولس ته له خپل اړخه مینه، سلامونه او قدر. تمه ده دوی به ټول ښه وي، جوړ به وي، صحتمند به وي. خوښ شومه ذریعات صاحب چې د شاعرانو له منځه دی بیا هم دوباره لیدونکو ته ستاسو په سکرین راوستمه، راغلمه. موږ هم دومره شعر لیکو، خدای خبر ښه لیکو بد لیکو، دا قضاوت په اورېدونکو ته پرېږدو. واقعیت حیران صاحب ستاسو سره خلک ډېره مینه لري، نو بلا خلک وو ډېر مینوال وو ستاسو چې موږ ته به یې میسیجونه کول چې حیران صاحب یو ځل بیا م راولئ. نو موږ هم خوښ یو چې تاسې مې را پیدا کړئ او موږ ته مو وخت راکړ. نو حیران صاحب زه وایم چې لیدونکي به نه په تمه کوو کوم څه چې در سره وي ارشاد در څخه اوري. ډېره مننه ذریعات صاحب، خدای دې وکړي چې دغه غزل د ټولو ملګري خوښ شي، ټولې پاڼې ملګري ته، لیدونکي اورېدونکي ته به ډالۍ وي. ما هېروې زما پر ځای پام په غماس کوې، ما هېروې زما پر ځای پام په غماس کوې، د پرېښودو تمثیل مې څه په ښه انداز کوې، څه به یې تیار او هېر به مې نشي تر قیامته دا مرموز خالت، هېر به مې نشي، هېر به مې نشي تر قیامته دا مرموز خالت. زه سا په زور اخلم او ته کیسې په ناز کوې، څه به یې تیار او له هوش وتلی یمه بیا په ما دورې راځي، له هوش وتلی یمه، له هوش وتلی یمه بیا په ما دورې راځي. کله وریانه کړې په ما به یې د ساز کوې، وایه ډېر ښه. له هوش وتلی یمه بیا په ما دورې راځي. کله وریانه کړې په ما به یې د ساز کوې، او لکه ملنګ د کوڅې بیرته به راګرځې ضرور، لکه ملنګ د کوڅې بیرته به راګرځې ضرور، او ما به غواړې په هر لوري به آواز کوې، وایه دا به یې ته لکه ملنګ د کوڅې بیرته به راګرځې ضرور، او ما به غواړې په هر لوري به آواز کوې. او خیرانه زه چې بیابان ته نور پناه یوسو، خیرانه زه چې بیابان ته نور پناه یوسو، له کوم یو ویر نه به ژړا په جای نماز کوې، او ما هېروې زما پر ځای پام په غماس کوې، د پرېښودو تمثیل مې څه په ښه انداز کوې. ډېر ښه. ډېره مننه یاد صاحب. یو بل غزل دی چې یوه وړه چیغه له خولې مې که تر خدای وخیږي، یوه وړه چیغه له خولې مې که تر خدای وخیږي، د بربدۍ به مې همدا مخام د پای وخیږي، دا به یې ته اورو. یوه وړه چیغه له خولې مې که تر خدای وخیږي، د بربدۍ به مې همدا مخام د پای وخیږي، او ته لاړې نه وینې زما هیله شغلې نه کوي، ته لاړې نه وینې زما هیله شغلې نه کوي، که د وړې ګوتمۍ له منځه چې غمای وخیږي، ډېر ښه. او ته لاړې نه وینې زما هیله شغلې نه کوي، که د وړې ګوتمۍ له منځه چې غمای وخیږي، او خوند کا چې څومره ضد کولی شمه ستا په وړاندې، خوند کا چې څومره ضد کولی شمه ستا په وړاندې، او خوند کا
چې څومره له سړې سینې مې سوای وخیږي هاي هاي ډېر ښه دی یار. او ټیټ سر به نه کینمه نوره د هم ظلم مینځ کې ټیټ سر به نه کینمه نوره د هم ظلم مینځ کې خو چې ورکوټی جانان دا وارې سړی هاي وخیږي هاي ډېر ښه دی ته یار. دا اورم. ډېره مننه یې چې ټیټ سر به نه کینمه نوره د هم ظلم مینځ کې خو چې ورکوټی جانان دا وارې سړی وخیږي ډېر ښه. او خیرانه داسې مې وروستي ارمان ته ور ولګېد خیرانه داسې مې وروستي ارمان ته ور ولګېد کلي سیګرټه چې بنګړي بنګړي لوګای وخیږي واه واه ډېر ښه. یوه وړه چیغه له خولې مې که تر خدای وخیږي د بربدۍ به مې همدا مخام د پای وخیږي. ډېر ښکلی یار. ډېره مننه یاد صاحب. دا یو نوی غزال دی ټولو ملګري ته مسافر ملګري ته دلبر ته نهید مظلوم ته ټولو ملګري ته به ډالۍ وي ډالۍ دي. چې باید بیا مې هر پیغور منلی بې دلیله وای باید بیا مې هر پیغور منلی بې دلیله وای کاش چې را سره دی بیا د بیرته راتګ هیله وای هاي هاي څه ښکلی دی یار. باید بیا مې هر پیغور منلی بې دلیله وای کاش چې را سره دی بیا د بیرته راتګ هیله وای. ډېر ښه. موږ پکې ځانونه بیا یغي بغي کول چیرته موږ پکې ځانونه بیا یغي بغي کول چیرته دلته که د عشق د تقدس مقام ذلیله وای واه څه دی ته یار. موږ پکې ځانونه بیا یغي بغي کول چیرته دلته که د عشق د تقدس مقام ذلیله وای. ډېر ښه دی یار. او دومره تریو تندایې د رقیب په مخ کې نه نیوه دومره تریو تاندې دومره تریو تندایې د رقیب په مخ کې نه نیوه لږ مې پوهولې که په سترګو کې بخیله وای. واه حد دی یار. ډېره مننه. دومره تریو تندایې د رقیب په مخ کې نه نیوه لږ مې پوهولې که په سترګو کې بخیله وای. ډېر ښکلی. او نه به غږېدای هر ځای زما په بربدۍ مخلوق نه به غږېده نه به غږېدای هر ځای زما په بربدۍ مخلوق ډاډ چې رسېدلی راته ستاسو له پمیله وای. واه ډېر ښه. او داسې به حیرانه بې باوره په یو بل نه وای داسې به حیرانه بې باوره په یو بل نه وای بس که رابطامو د پخوا غوندې اصیله وای. واه ډېر ښه دی یار. داسې به حیرانه بې باوره په یو بل نه وای بس که رابطامو د پخوا غوندې اصیله وای. ډېر ښکلی. باید بیا مې هر پیغور منلی بې دلیله وای کاش چې را سره دی بیا د بیرته راتګ هیله وای. ډېر لوړ دی. بې غوره یاره خدای دې ویني بېغوره یاره بې غوره یاره خدای دې ویني ما به غلط کړې خدای ته څه وایم یانه. هاي هاي. او للی به بیا بیرته را نشي للی للی به بیا بیرته را نشي که وچې ونې زرغونې په اوښکو کړمه. او کارغه د زر کې لایق نه دی کارغه د زر کې لایق نه دی که د ازل په تخته لیک وي وران دې شینه. ډېر ښه دی. او زړه په سلاکه ځواب راکه زړه په سلاکه زړه په سلاکه ځواب راکه زه دې له بلې یارانې ایستلی یم. او زړه په سلا دی ځواب دا دی زړه په سلا دی زړه په سلا دی ځواب دا دی که بله مومې ما ته مه کینه مینه. ډېر ښکلی. او د غره په سر د خمار وخوره د غره په سر د خمار وخوره چې ډلې ډلې پاړوګر در خېژومه. ډېر ښکلی. ډېر ښه. او تندای ویم کوڅۍ وکوږم کوڅۍ به وشي خو للی به خورې شینه. ډېر ښکلی. او تندای ویم کوڅۍ وکوږم کوڅۍ به وشي خو للی به خورې شینه. ډېر ښکلی. او درګای په لار طرف ړنګېږي په بار طرف یې سرندې وایي ډیلینه. او چاول مرګ وای بیا ژوندون وای چې را معلوم وای د پردو خپلو نیتونه. ګل د ګلاب بوی د سینځلې سیورې د ولې څنګ د یار مزه کوي. ډېر ښه. ډېره مننه یاد صاحب. خدای دې وکړي چې ملګري م تنګ کړي نه وي. ډېره مننه ملګري چې دومره مو وزغملي. د یو تکراري غزال به که څه هم تکراري به وي خو ملګري ته به ډالۍ وي چې زه روانېږم ته سینګار کوې سامان خلاصوې. زه روانېږم ته سینګار کوې سامان خلاصوې راغلې هندارې ته لکلې په خماران خلاصوې. او څه د دروغو دلیلونه دې را مخې ته کړل هرې کیسې سره په مکر خان دې ځان خلاصوې. او
په مینتوب کې بغاوت دومره آسان هم نه دی. په مینتوب کې په مینتوب کې بغاوت دومره آسان هم نه دی. یا به ټټر ورته وهې یا به ګریوان خلاصوي. څه بیت اورې. په مینتوب کې بغاوت دومره آسان هم نه دی. یا به ټټر ورته وهې یا به ګریوان خلاصوي. ډېر ښه. او ته به د خپلې بېغورۍ نه هلته وشرمېږې. ته به د خپلې بېغورۍ نه هلته وشرمېږې چې له مرګ وروسته مې شریک څو تصویران خلاصوي. او خیرانه ما نه د ځان هیر کړ چې زه چیرته یم. خیرانه ما نه د ځان هیر کړ چې زه چیرته یم. د ته غزل وایې که غش یې لکه مان خلاصوي. زه روانېږم ته سینګار کوې سامان خلاصوي. راغلي هندارې ته له کلیپه خماران خلاصوي. تر صبح هر خوا هونکه یتیم کړم. تر صبح هر خوا هونکه یتیم کړم. باید څوک ولرم چې غم ورسره نیم کړم. تر صبح هر خوا هونکه یتیم کړم. باید څوک ولرم چې غم ورسره نیم کړم. ورځې د پورته کا راموز کشه په سترګو کې. ورځې د پورته کا راموز کشه په سترګو کې. غواړم ګډ وډ چارې مې تنظیم کړم. او یې چې زه مې د خپل خور په هیلو سودا نشم کوی. زه مې د خپل خور په هیلو سودا نشم کوی. زه مې په خپل خور د نر غوندې تعلیم کړم. زه مې د خپل خور په هیلو سودا نشم کوی. زه مې په خپل خور د نر غوندې تعلیم کړم. او زړه مې بنګړي بنګړي دی نه ازمایم نور ګلای. زړه مې بنګړي بنګړي دی نه ازمایم نور ګلای. څه پیاده رو نه دی چې بیرته یې ترمیم کړم. خیرانه ته خو سپینوای د ځان کولی شې. خیرانه ته خو سپینوای د ځان کولی شې. زه د په ګوته ټول جهان ته مستقیم کړم. او تر څه به هرې خوا هونکه یتیم کړم. باید څوک ولرم چې غم ورسره نیم کړم. ډېره مننه یاد صاحب. حیران صاحب خوښ شو چې زموږ دغه لیدونکو یو څو شېبې هغه ادبي تنده مو خړوب کړه او ته مو وخت راکړ. نو بیا هم په دې وروستیو کې که زړه کې مو څه پاتې وي یا لیدونکو ته څه لرئ نو مایک مو په خدمت کې دی. ډېره مننه یاد صاحب. زه له خپل اړخه ټولو مینوالو ته لرو برو پښتنو ته افغان ولس ته مې پیغام دا دی چې اوس خو دغه دی د جنګ ټغر هم له هېواده ټول شو. په وطن کې د امن سیوری دی. خدای دې په وطن همداسې د امن سیوری راولي. ټولو ته مې پیغام دا دی چې یو بل وزغمئ مینه ورورولي وپالئ. د تربګنۍ او کینې له دې تیر شئ. د مینې ژوند وکئ. موږ ډېره مینې ته اړتیا لرو. هیله ده چې په دې بانډار کې هم په تاسو باندې بوج شوی نه وم. له تا هم یاد صاحب ډېره مننه چې په دومره شاعرانو کې دې ما ته وخت راکړه. زه دې انتخاب کړی وم. ډېره مننه. خوند یې وکړ یاد صاحب. باراني شېبې وې که نه. خدای دې وکړي چې دغه د باراني شېبو کیف تاسو زموږ په غزلونو کې ومومئ. ډېره مننه یاد صاحب. خدای درته ولره جار دې شم. نو لیدونکو دا و د رفیع الله حیران صاحب سره یو کوچنی شانتې ادبي بنډار. تر بل دغسې بنډاره ما یاد او راسره ملګری مې حیران صاحب په دعاګانې کې یاد ساتئ. ښه وخت او ښې چارې.